الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. درنو ګرانو ورونو راځئ قرآن زده کړو په اسانه بڼه په 12مه ناسته کې تاسو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم په خیر راغلی. هیله ده چې ټول دوستان به روغ جوړ وي انشاءالله. نن موږ او تاسې انشاءالله د سورة الفلق معنا او مفهوم او د هغې پیغامونه لرو او په قواعدو کې عربي قرآني قواعدو کې مضارع فعل نن پیل کوو انشاءالله او ښوونیزې لارښوونې د پای کې هغه به انشاءالله په خپل منځ کې سره شریکوو. نو په دې ناسته کې موږ او تاسې 14 نوي الفاظ زده کوو چې 800 ځلو نه زیات په قرآن کې راغلي. نو راځو په پیل کې دا صورت تلاوت کوو او بیا به انشاءالله د دې لنډه پیژندنه او بیا به مخکې ځو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. دا مبارک سورت محترمو سورة الفلق د قرآن کریم د هغه سورتونو نه دی چې ډېر زیات تلاوت کیږي. مسلمانان په مونځ کې دا زیات وایي او ځینې خلک دې وړو سورتونو ته د مونځ سورتونه وایي، یعنی همدا پکې وایي نور پکې نه وایي. دا سورت او سورة الناس دې ته معوذتین هم ویل کیږي او معوذتین هم ویل کیږي. معوذتین په دې معنا چې دا هغه سورتونه دي چې د دې په وسیله انسان پناه کې راځي د دې په وسیله، او معوذتین په دې معنا چې دا پناه ورکوونکي دي، معوذات دي. او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت داو چې د هر فرض مانځه نه وروسته یې دا سورتونه معوذتین او سورة الاخلاص یو ځل لوسته او د سهار او د ماښام منځونو نه پس به درې ځل دا تلاوت کوو. او بیا د خوب په وخت کې به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 3 واړه سورتونه 3 ځل تلاوت کول او په خپل لاس به پوکول او بیا به په ټول بدن باندې کش کول. د دې صورت په پیژندنه کې دا خبرم ضرور ده چې دا صورت په حقیقت کې انسان د هر ډول شر نه، د بغض، د کینې او د حسد او د دې خطرناکو قلبي مرضونو بهترین علاج ده. او دا صورت طبیعي ده چې هغه صورت دی چې موږ او تاسو ټول ورته محتاج یو. موږ او تاسو ټول تل هڅه دی چې د شرورو نه، د حسدونو نه، د تکلیفونو نه، د بدیو نه خوندي پاتې شو. موږ ټول غواړو. نو دا د هغې ښه علاج دی. نو څوک دا صورتونه په درست شکل تلاوت کی او په معنی پوه شي او هماغسې ترې استفاده وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د دې امت مشرانو به کوله، نو انشاءالله هماغه فایده به ورباندې حاصله شي.
نو د دې صورت ترجمه ته راځو. قل منګه او تاسو ترجمه کړې وه، څه معنا ده؟ ووایه. او اعوذ هم ترجمه کړې وه. نو څه ترجمه شو؟ اعوذ پناه کې راځم. اول کې منګه او تاسو دا ترجمه زده کړې وه. برب بی هم منګه او تاسو زده کړې وه، بی د او رب منګه او تاسې هم پالون کې روزون کې دا ترجمه موږ تفصیلا د دې زده کړې وه. هغه ذات چې ټولې اړتیاوې پوره کوي د ټولو مخلوقاتو او پالي ټول انسانان او نور مخلوقات هغه پالي. الفلق فلق دا قلقله پکې ضرور ده. دا د دې ترجمه مفسرین کوي په سبا سحر، خدا د دې مفهوم ترجمه ده. اصلا فلق یو څه شی څیرولو ته وایي. فلق په دې دنیا کې چې څومره شیان تاسې ګورئ، دا د یو شي یعنی په ډیرو شیانو کې د څیرولو عملیه دغه کېږي، موجوده ده. هغې په نتیجه کې بیا نور شیان پیدا کېږي. دا د چرګې هګۍ به م لیدلي، کلاره هغه چرګوړی پکې ټونګې وی ایسته یې دغه کې دغه تېروي. او دا دانې څومره حبوبات چې دي، دا چې کله تیغې را زرغونوي، دا دغه څیرئ یو ځل ده دی باندې، او هغې نه وروسته بیا ځمکه څیرئ. ځمکه څومره کلکه ځمکه وي، هغه باریکه تیغې ځمکه څیرې کړي او دا د هغې د منځ نه راوځي. د دې مناسبت دا دی چې د شپې تیاره تپه تیاره د سهار رڼا دا څیرې کړي، یعنی دا هغه داسې نه راځي چې همداسې یو دوار راشي، منځ کې دغه نور راوخیږي، تیاره څیرې کړي او د هغې په نتیجه کې سپین سبا راوخیږي. ان الله فالق الحب والنوى. ان الله التم د فلق معنا ده، څیرول دي او په نتیجه کې دغه منځ ته راځي. نو فلق دلته همدا معنا د سبا معنا چې دا شوې ده، په دې وجه شوې ده چې مفهومي معنا ده. د شپې تیاره د سحر رڼاګانې څیرې کړي او د هغې په نتیجه کې سپین سبا راوځي او دغه شي. نو د دې یو ترجمه خو سبا ده او یو ترجمه مخلوقات دي. مخلوقات د څیرلو په نتیجه کې منځ ته راځي او دغه کېږي. نو معنا دا ده چې تاسو یو ځل ترجمه وکړئ. قل اعوذ برب الفلق د سبا د رب یا د مخلوقاتو د رب. محترمو، دا انسان چې دی، یعنی دی اعوذ برب الفلق یو پیغام دا دی چې انسان په ټوله کې د ډیرو بدو ناخوالو، د فتنو، د حسد کوونکو او د مختلفو بیلابیلو تکلیفونو او مصیبتونو کې راګیر دی. حقیقت دا دی. او دا د دې مصیبتونو تکلیفونه مصیبتونه واړی ځنې غټي، خو انسان ته متوجي دي، انسان ته دا ټول تکلیفونه متوجي دي. یو ورځ مې یو دغه لیده، یو تصویر داسې د غشو په څیر باندې همداسې هر انسان ته دا دغه متوجي دي. د دې دفع او د دې شرونو مصیبتونو تکلیفونو او بلاګانو نه د حفاظت او د خوندیتوب موضوع چې دا د انسان په وس کې نه ده. انسان چې هر څومره دغه وکاروي، وسایل وکاروي، بیا هم د خوندي نه پاتې کېږي. خصوصا هغه مصیبتونه او تکلیفونه چې هغه غیر مرئي دي، ښکاري نه،
هغه د زړه پورې تعلق ساتي، انسان ته سره ښکاري نه، او هغه د دې غشو هدف دی. نو موږ او تاسې په اعوذ بالله کې ویلو چې د دې بهترین علاج همدغه تعوذ دی، د الله تعالی نه پناه غوښتل دي. او یوازې غوښتل نه، یعنې داسې غوښتل چې انسان ووایي چې په دې پناه کې هرومرو زه راځم، ټول کارونه مې خراب دي که چېرته ستا پناه نه وي. نو محترمو، د الله تعالی څومره غوره صفات چې دي که هغه انسان درک کړي، مثلا د ربوبیت صفت، د رب په صفت کې دا معنا ده چې الله رب العالمین د مخلوقات پالي، روزیم پالیم، ساتنه هم کوي. د اعوذ سره د رب صفت چې دی دا دغه معنا او دغه اړخ لګوي چې هغه زموږ پالونکی دی، زموږ ساتونکی دی، او مسلسل زموږ ضرورتونه وړتیاوې پوره کوي. یو ضرورت هم دا دی چې د شرونو، مصیبتونو، فتنو نه موږ او تاسې محفوظ وساتي او زموږ ساتنه وکړي. نو دا چې موږ او تاسو دا آیات وایو قل اعوذ برب الفلق، دا مفهوم باید په دې ذهن کې راشي. دا په ځانګړي ډول چې کله په منځونو کې موږ او تاسو دا صورت وایو دا په کثرت سره ویل کېږي. محترمو، ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې رب الفلق، برب الفلق، د فلق د سترې معنا ته تاسو فکر وکئ، او به هماغسې د الله رب العالمین نه، د هغې عظیم ذات نه هماغسې د حفاظت او د ساتنې غوښتنه وکئ. محترمو، مخکې مې عرض وکړ دا د سهار لمر چې راخیږي دا څه عادي خبره نه ده، دا چې ځان سره د نوي ژوند پیغام لري، رڼا لري، او د تورتمونو او تیرونه خلک را وباسي. دا که داسې د کائناتو په دې غټ سین کې دې ته سړی وګوري نو انسان ته به دا معلومه شي چې دا څومره ستر نعمت دی. اول خو چې دا د ډېرو مخلوقاتو ژوند هم دې پورې تړلی، د هغوی خواړه او هغه هم دې پورې تړلي، د نباتاتو خواړه هم دې پورې تړلي، د انسانانو ډېرې غذاګانې چې دي هم د لمر پورې تړلي، د دې د وړانګو پورې. بیا دا چې کله راځي څومره فلټرونه الله پاک دې ته ایښي دي چې د دې نغې نه راځي، او ټولې مضرې شعاګانې هغلته فلټر کېږي، او بیا د هغې د دې فلټر په نتیجه کې ما او تا ته رارسي. یعنې په دې کې دا ټول مخلوقات چې تعامل کوي، او بیا د لمر دغه شعاع، بیا د دې دا فاصله په دې خاص مقدار کې چې ده، یعنې که لږه دا د انسانانو نه لرې شي د یخنۍ نه به مړه شي، او که لږه رانږدې شي نو د تودوخې او د ګرمۍ نه به دوی دغه شي. نو هغه رب دی، پالونکی دی، دا ټول شیان او دا ټول انتظامات جل وعلا شانه هغه ترتیب کړي دي، او داسې نه ده چې دا انسانانو ته او د دوی واک او اختیار دی چې په دې کې هم دغه لري. نو محترمو، د همدې تصور او احساس سره د دې نه وروسته چې موږ او تاسو دا صورت په مانځه کې وایو، همدې تصور او د احساس سره چې د پناه خبره ده، او پناه موږ داسې عادي ذات نه نه غواړو، برب بالفلق، فلق د پالونکي نه یې غواړو. د څه شي پناه غواړو؟ پناه کې خو درې شیان حتمي. یو هغه څوک چې پناه غواړي، پناه غوښتونکی، صحیح ده، هره پناه کې دا درې شیان لازمي دي. دویم هغه څوک یا هغه جهت چې هغې نه پناه غوښتل کېږي. دریم هغه شی چې یا هغه شر، هغه تکلیف او هغه مصیبت چې د هغې د تکلیف او د زحمت نه انسان پناه غواړي. نو پناه غوښتونکي موږ او تاسو یو، کوم ذات نه چې پناه غواړو هغه رب دی، رب الفلق دی. د څه شي پناه غواړو؟
یعنی څه خطر موږ ته متوجه دی. دا دویم آیات همدا ښیي من شر ما خلق. من موږ او تاسو ترجمه کړې وه من یا څخه، شر د شر، ما د ما ترجمه هم موږ کړې وه. د ما ترجمه دوه ترجمې دي. کله چې د سوال په حیث راشي ما څه او من څوک، او چې دغسې د جملې په منځ کې راشي د دې معنا ده هغه څه چې د هغه څه چې خلق هغه پیدا کړي دي، من شر د شر، ما هغه څه چې خلق اشاره وکړئ که نه خلق یخلق او دا څه شو خلق دا خلق ده خلق هغه څه چې خلقه دې کې دا خپله خلقه کې هغه هو ضمیر شته چې هغه پیدا کړي، د شر د هغه څه نه چې هغه پیدا کړي. شر کې دوه معناګانې دي. د شر یو په شر کې یوه غټه معنا چې د ضرر، تکلیف، نقصان، دا شر دی. او د شر په معنا کې بل مفهوم دی بدی. بدی او ضرر دا دواړه چې را یوځای کې دي نه شر جوړېږي. بدی او ضرر او نقصان. نو ته چې دا وې من شر ما خلق، د هغه شیانو د تکلیف، د نقصان، د ضرر او د هغه شیانو د بدۍ نه خلقه چې هغه پیدا کړي. دا ګوره ډېره جامع دغه ده غوښتنه ده د پناه. من شر ما خلق داسې ګورئ چې من د ما معنا چې ده دا دوه معناګانې دي، د ما بلکې درې معناګانې دي. ما د نفي په معنا هم راځي. په عربي کې دا وایي چې ما اکله هغه خوړل نه دي کړي. او د مضارع نفي چې کې هغې کې بیا لا راځي، لا یأکلو، لا ماضي کې ما راځي. دویمه معنا یې څه، درېیمه معنا چې دم دې سره نږدې ده د هغه څه چې خلقه هغه پیدا کړي دي. خالق او مخلوق او مخلوقات او خلق او دا ټول د همدې خلقه نه دی. محترمو، هغه شیان چې الله تعالی پیدا کړي دي په دې کې د خیر او د شر دواړو احتمالات شته، د خیر او د شر. منګه چې دعا کو دا وایو چې د الله تعالی کوم مخلوقات پیدا کړي دي د دې خیر د موږ ته متوجه شي، شر نه یې موږ پناه غواړو. خو څومره مخلوقات دي چې انسان ته شر رسولی شي. که چیرته د الله تعالی ساتنه نه وي نو عادي مخلوقات هم انسان ته شر رسوي. یو ماشم چې کله سړی وچیچي غټ مصیبت دی جوړي. یو مچیم چې سړی وچیچي، لړم هم چې سړی وچیچي، د زهریله باب، د خطرناک ځناور او دغه په دې ځنګلونو کې، په دې غرونو او ډاګونو کې دا خطرناک غیر یعنی مرئی شیان چې انسان ته ضرر رسولی شي. نو موږ او تاسو حتی دا خو څه کوي چې انسان هم مخلوق دی که نه، د دې د شر نه الله تعالی موږ او تاسو محفوظ وساتي. دا خو الله تعالی د خیر دپاره پیدا کړی. خدا چې کله د خیر لاره دې نه ورکه شي نو بیا دا شر شي. خبرې نه سړی ایریږي، تعامل چې ورسره کې ورنه سړی ایریږي، د هغې د حسد او د کینې نه انسان ایریږي، د هغې د فریب او د مؤامرې نه انسان ایریږي. او موږ او تاسو ډېر ګڼ مثالونه وینو چې کله انسان شریر شي
هغه بس به هیڅ حد او دغه نه پیژني. بیا د انسانانو کې چې هغه الله تعالی باندې باور نه لري، د هغې په وحدانیت باور نه لري، د هغې په وجود باور نه، اخو محض شر شي. دا کافران چې تاسې ګورئ خصوصا هغه شریر خلک څه نقصان چې خلکو ته یعنی د لاسه کېږي رسول، بس هېڅ نوع هغې کې یعنی دغه نه کوي، بلکل هېڅ نه یېرېږي، هېڅ زړه ته یېره هم نه راځي. یو دومره لوی لوی شرور انسانانو ته متوجه کوي. نو محترمو موږ او تاسې چې وایو چې من شر ما خلقه، ټول هغه مخلوقات چې هغو ساه لرونکي دي، ټول هغه مخلوقات چې ساه نه لري هغو کې هم شر شته. یو جماد دی، یو دغه دی، ویسته په یو چا راوغورځېږي، شر دی که نه؟ بس د انسان دپاره خو هغه بس دی چې یو غټه تیږه پرې راوغورځېږي، یو غر پرې راچپه شي، یو دغه شي. نو دا پناه چې ده دا ډېره جامعه غوښتنه ده. من شر ما خلق، د هغې د ضرر او د هغې د بدۍ نه. ځینې مخلوقاتو کې ضرري بدي د بدۍ اراده نه لري خو ضرر یې شته دی، او ځینې مخلوقات داسې دي چې ضرر او بدي دواړه پکې ده چې د شر مفهوم پکې ده. محترمو که تاسې دلته پام کړی دې صورت کې د درې شیانو عام د پناه غوښتنه شوې د شر د مخلوقاتو نه، لیکن درې شیان به خاص کړی شوي دي چې وروسته راځي. یو غاسقین دی، یو نفاثات دی، او یو حاسدین دی. غاسق تیرې ته وایي، تیره موږ او تاسو الی غسق اللیل، قرآن کریم کې اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، غسق تیرې ته وایي. او نفاثات هغه کوډګرو ته وایي چې هغو سحر او جادو کوي، او هغه بیا په هغه سحر او جادو هغه منترونه هغه پوکوي. او حاسد حسد کوونکی، هغه من شر ما خلق کې خو راغلل، خو دلته بیا خاص ذکر شوي دي. تیره دا کوډګر خلک که زنانۍ که نارینۍ، او حسد کوونکي. وایي د دې وجه دا ده چې دا درې واړه په نقصان او ضرر رسونکي کې څه اشتراک لري. مثلا یو اشتراک دا دی چې دا درې واړه شیان داسې دي چې انسان نه پوهېږي چې دوی کې اوس ماته شر متوجه دی که نه. د شپې تیاره راغله او انسان غافل دی، نه پوهېږي. همدغسې انسان په کوډګر او په جادوګر او د هغې په ضرر نه پوهېږي، ځکه چې هغې ته معلوم نه دی. کوډ او جادو چې کوي انسانان هغه پټ کوي، په یو چل او په یو طریقه باندې هغه کوي. حاسد انسان چې دی، د چا چې په زړه کې کینی حسدي، ډېر ځل انسان ته نه معلومیږي، مخامخ به ډېر ښه برخورد به هم در سره کوي، دغه به هم کوي، خو هغه دغه یې هغه زړه کې کینی. نو دا یو اشتراک د دوی په منځ کې دا دی چې انسان په دوی نه پوهېږي چې د دوی د شر د برید لاندې انسان څه وخت واقع کېږي. یو خو معلوم الحال دښمني چې دښمني اعلان کړي، لکه شیطان، صحیح ده، یا د شیطان شاګردان، یو خو یا همداسې ظاهري دښمن، د زمری داړونکی خطرناک دښمن دی، خلکو ته یې دغه معلوم دی، صحیح ده. لیکن یو داسې دښمنان چې انسان هغه نه احساس کوي، د هغې شر او د هغې بدي او د هغې ضرر د هغې ته متوجه نه وي، او هغوی کې شر موجود وي. دویمه خبره دا ده چې همدا درې واړه دا شیان چې دي دا عموما یعنی انسان ته ډیر زیات نقصان رسوي، او انسان کله غافلگیر شي په دې اړه. نو په دې خاطر باندې دا ځان ته ذکر شوي، تفصیل نورم راځي. یو خو من شر ما خلق،
بل د هغې تفصیل دلته دا راغی یعنی په ځانګړي ډول چې ومن شر غاسق اذا وقب و ترجمه کوي و من څخه یا له شر د شر او شر مونږ ویل چې دې کې دوه شیان دي یو ضرر او بدی ومن شر غاسق او د شر د تیرینا اذا غاسق تیری ته وي اذا کله چې اذ او اذا دا د دې معنا د کله چې دا اذا د اذا خصوصیت دا ده دا چې کله په ماضی باندې راشي نو د هغې معنا مضارع باندې بدلی لکه اذا جاء نصر الله جاء خو معنا راغی خو چې اذا ورسره ولګېده کله چې راشي وقب معنا خپره شوه او چې اذا ورسره ولګېده معنا کله چې خپره شي یعنی دا د ګرامر په لحاظ باندې معنا ده وقب خپره شي اذا وقب کله چې خپره شي یعنی د شر د تیارې نه کله چې دا خپره شي خو دا اوس خو تیاره نه ده خپره شوې نه ده خو دا چې ماښام نه وروسته خپره شي او همداسې پسې زیاتیږي او شپه پخیږي شریر مخلوق هم هماغسې ډاډه کیږي او بیا هغوی شر رسي انسان ته محترمو په عادي شکل کې موږ او تاسې شپه ورځ تقسیم کو د 40 ساعته دي که نه شپه ورځ نو که 12 ساعته شپه ونیسو او 12 ساعته ورځ د ورځې دا وخت چې دی کې عموما انسان د عامو خطراتو نه محفوظ وي عامو خطراتو نه رڼایي ډېر شریر مخلوق جرأت نه کوي د حملې او د هجوم او کم داخلي شرونه چې دي هغې نه محفوظ وي ځکه انسان د ورځې مصروفي په دفتر کې مصروفي په کارخانه کې مصروفي چېرته په دکان کې مصروفي د شر او د هغې ته د سره پام نه دی پام یې نه ځکه مصروفیت خپله داسې یو شی دی چې انسان د ډېرو شیانو نه محفوظ ساتي او کله چې دا شپه راشي نو انسان هغه یوازې شي طبیعي د هغه انسانان چې هغه بې برنامي د خوب وخت معلوم نه وي د هغې معلوم نه وي هماغه وخت دی چې دا کله خالی و ذهن شي مصروفیت کم شي بس شیطان راشي هلته هماغه ځای کې کور جوړ کړي ځان ته په دې ذهن کې او بیا ورته وسوسې او دا مختلف توهمات او په دې کې اخته کړي موږ او تاسې ګورو چې اکثرا غلط کارونه دا انسانان شپه کې کوي لکه د ورځې لږ د هغې ایره یې زړه کي د خلکو ایره یې زړه کي د پولیسو ایره یې زړه کي د کورنۍ ویره یې زړه کي خو چې شپه شي وایي خلک ټول وده دي ځه چې هر شر کولی شي که چېرته غلا کوي که چېرته څوک ډاکه اچوي که هر څه کوي نو دا دغه دی همدغه وجه ده چې مختلف دغه کارونه د شپې ترسره کېږي همدغسې د شپې په مهال باندې دښمن برید هغه ځکه کامیابي چې انسان غافلګیری که هغه انسي اشراري او که هغه جني همدغه په همدې وجه به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا توصیه کوله چې کله د ماښام تیاره د بره کېږي تاسې خپل ماشومان بیرون مه پرېږدئ همدغه ماښام کې جنیات چې دي هغه خپرېږي او وځي کورونو ته شیاطین او که هلته په دې لاره کې د چونکې تیرو بیر کېږي نو کله ناکله دا ماشومان هغوی سره دغه شي دا ټچ شي او دغه شي او نقصان ورته رسېږي او په حدیث شریف کې دا هم راځي چې دا ماښام تیاره د بره شي شیاطین ځي کور ته د کورونو ته ځي
څوک چې خپل کور دروازه یعنی په بسم الله نه داخل شوی کور ته او بس پک آرام سره وای چې بس اوټل خو پیدا شو د شپې تیرولو به چې ډوډۍ او د خوراک دغه راواچي چې په بسم الله ونه وای زه د لیلیم پیدا شو ور سره خوراک هم دغه شو وراشي هغه سره شریک شي ور سره باقاعده خوشا چې د الله تعالی نوم غستې کور ته چې راځي وای ولادت دلته خو شپه نه کیږي او خوراک باندې چې د الله تعالی نوم واخلي وای چې دلته دغه وای دوی زمونږ دغه قطع کړه یعنی دا په صحیح احادیثو کې راغلي نو د شپې د جنیاتو او د شیاطینو شر نه نیولې د نورو انساني شرونه د داړونکو حیواناتو څیرونکو حیواناتو شرونه دا اغلب اندام د شپې څومره خلک ته چا نه به خلکو موبایلونه اغستی اغلب هم دغه د ماښام چې د بره به شو او لږ به راووتې بس 2-3 نفر به د هغې سره ولاړو چاقو او توپانچې سره او چې موبایل به در سره بیکار او لا وهلې به یم چې ته دې شکل ته دې ګوره او دې موبایل ته دې ګوره او چې پیسې به نه وې په دې به یم وهلې چې ته ځان ته لا ستړی وې پیسې په جب کې نه ګرځې نو دا اشرار موږ او تاسو دلته ولیدل په ډېرو خلکو به دا تیر شوي او کنې په دوستانو خامخا تیر شوي نو موږ او تاسو دا ویو چې ومن شر غاسق اذا ترجمه وکړئ من شر غاسق تیری اذا وقب پرشي دا تیرخ پرشي او دا څومره خپریږي په هماغه اندازه د اشرارو دغه زیاتیږي د هغوی د مجالسو د هغوی د برنامې ومن شر النفاثات دا خو ترجمه کوي من شر شر څخه نفاثات دا د نفاثتون جمع ده اخر کې تاسو دا تا ګورئ که نه موږ او تاسو قاعده ویلې وه چې کله دې جمع جوړو نو څه کوو الف او تا په اخر کې اضافه کوو نفاثتون دی مفردو او نفاثات جمع ده نفاثتون هغه زنانه ته وایي چې هغه پوکې کوي دم کوي دم منترونه وایي او دم کوي او نفاثات جمع ده یعنی پوکی وهونکي خدا دمونه او دغه سحر او کوډ خو سړیم کوي نو زنانه صیغه ولې استفاده شوی د دې وجه دا ده چې عموما په هغه وخت کې دا کار زنانه ډیر کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې څو وارې کوډې کړي زنانه کړي سړیم کړي هغه لبید یهودي خو عموما دغه کاروبار باداو او اوس هم وایي چې د زنانو کمې کوډې چې دي هغه خطرناکې دي د هغې خطورت زیات دی کنې سړي هم جادوګران شته دا اوس هم جادوګري کوي جادو کوي خلکو نه پیسې مخلي خلکو ته دروغ هم وایي او خلکو ته دا هم وایي چې زه په غیب هم پوهېږم او دغسې چلونه منترونه کوي د خلکو پیسو وهلو ته لارې جوړوي یعنی د هغه جادوګرو ښځو نه چې پوکي وهونکي دي فی العقد فی څه معنا کې عقد د عقدتون جمع ده غوټې ته وایي په غوټو کې یعنی د دو طریقه د سحر یوه طریقه یې دا وه چې تار یا تیکا یا ارشه هغې ته به یې غوټې اچولې او په هره غوټه به هغوی خپل منترونه او د جادو کلمات ویل نو دلته دا عقد ذکر شوی پوکي وهونکي په غوټو کې یعنی د جادو یو طریقه دا ده او عامه طریقه چې جادوګران استفاده کوي چې قرآن هغې نه تعبیر کړی هغه دا ده ومن شر النفاثات فی العقد محترمو زمونږ او ستاسې په دې ټولنه کې الحمدلله کوم چې دینداره کورنۍ دی هغه خودي مصیبت نه محفوظ دي
خو لږ چې تاسې د دې کورنیو نه بیرون دغه شئ یو لویه ستونزه همدا ده ډېر خلک او ډېر هغه په اصطلاح شتمن خلک دې مصیبتونو کې اخته دي هله وایي جادو را باندې وشو او دغه را باندې وشو او مشکل مې دی او کور کې هم جنجالونه دي او په وهمونو او وسوسو یې ټول ژوند بنا دی وهمونه دي وسوسې دي او دا ټولنه نه پرېږدي چې یو صحتمنده ټولنه شي ځکه چې انسان خپله په وهم او په وسوسه باندې کارونه بنایي هغه ضعیفه انسان دی هغه نشي کولی چې درست او صحیح کورنۍ تشکیل کړي چې درست او صحیح کورنۍ تشکیل نشي دغسې مریضه او بیکار او بې خونده ټولنه منځته راځي نو محترمو موږ او تاسو ګورو عام خلک هله وایي دلته مه کښېنه دا وخت د خوراک نه دی دې وخت کې جارو مه کوه او دا نوکان دلته مه غوڅوه او دا پلانې مه کوه او دا څه شی دی دا ټول وسوسې دي دا ټول وهمونه دي او دا وسوسه او دا وهم دا د جادو سره ډېر نږدې دغه لري نږدې رابطه لري د هغې په وسیله هم دا ژوند بې ثباته کېږي او د دې وهمونو او د وسوسو چې کله انسان ښکار شي ډېر خلک دغسې په رواني مرضونو مبتلا دي نو محترمو د دې د ټولو نه بهترین علاج چې دی هغه دغه صورت دی ومن شر النفاثات فی العقد محترمو دې ته هم باید پامي چې سحر او جادو که د یو طرف نه ډیره لویه ګناه ده بلکې قرآن کریم هغې ته کفر ویلی قرآن کریم چې فرمایي چې وما کفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر دی یهودو دی بدبختانو چې د بدبختی او د شر نه د انسانان هیڅکله محفوظ نه دي او دا اوس هم د انسانیت د لوی تکلیف چې دی همدې بدبخته قوم ورته متوجه کړی دونه د الله تعالی پیغمبران هم په امن کې نه دوی چې کله د نصاراو سره اخو ډبو د اقصا په نیولو کې پخوا د مسلمانانو نه نو دوی دا ویلي او دای نظرو چې دا سلیمان علیه السلام دا دومره غټه پاچاهي چې وه دی د سحر او جادو په زور کوله او د دوی په دې کتابونو کې په دې تحریف شده کتابونو کې اوس هم دا خبره ده که موږ غواړو چې په دنیا باندې پاچاهي وکړو او زموږ د لاس لاندې نو د هغې یو طریقه خو دا ده چې د دې ثروتونه او مالونه دا زموږ په قبضه کې او دې دپاره یې مختلف لارې چارې دغه کړي دي چې دا اوس روانې دي او موږ او تاسو د کلونو نه پیړیونه همدغسې ښکېلي وکړي دویمه وجه او طریقه دا ده چې دا د سحر او جادو او منترونو په زور وده پاچاهي نو که موږ غواړو هغه سحر او جادو چې سلیمان علیه السلام کو او دا چې کله وفات شو او د هغې یو هیکل و تخت و یو لوی قصر و د هغې لاندې دا خښ کړي دي او چې هغه هم تر څو لاس ته نه راوړي نو موږ استقرار نشو موندلی او پاچاهي نشو کولی دا اوس چې دوی د قدس پسې دا سرونه ماتوي او هلته دغه دي او چې دا په کنټرول کې ولري او ویساتي دغه یو وجه یې دا ده نو قرآن کریم فرمایي او د دې پاک پیغمبر تزکیه کوي چې وما کفر سلیمانو ولكن الشياطين كفروا يعني وما كفر سليمان وما سحر سليمان سحر يعني كفر سليمان عليه السلام دا كفر نه دی کړی جادو دوی دروغ وای ولكن الشياطين كفروا دا سحر او دا کفر به د شیطانانو کو او به دغسې ښودله چې دا ګوندې سلیمان علیه السلام کوي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغی هغه قران کریم ورته وړاندې کړ، لیکن دوی څه وکړه؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، دو د اماغه شیانو پیروي انتخاب کړ چې شیطانانو وکول، او په هغې کارونو کې یو لوی کار د دې جني او انسي شیاطینو سحر او جادو. نو محترمو دا یو ستر امتحان هم دی، او داسې نه ده چې په نیکو خلکو باندې جادو تاثیر نه کوي، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جادو تاثیر کړی. او د دې صورتونو د نزول قسم هم دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د علاج په خاطر باندې الله پاک دا را نازل کړه. 11 غوټې اچولې وې او 2 ملائکې راغلي، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به ځینې کارونه یېرېدل او بدن به یې دغسې نیولی او هغه به او یو بل سره خبرې کولې او رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدلې. په دې سړي څه شوي؟ ورته په دې جادو شوی، چا پې کړی، لبید پې کړی، په چشي کې کړی، د خورما او په هغه پاڼو کې او په دغې کې او چرته یې ایښی دی، په هغه خاص کوی کې یې ایښی د تیږې لاندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټوله مکالمه اورېدل، او چې راپاڅېده یو ګروپ یې وټاکه چې فلاني دغې ته لاړ شئ، او هغه دومره خطرناک جادو و چې د کوی هغه اوبه چورې د هغې رنګ بدل شوی، او 11 غوټو کې هغې دا جادو کړی، او دا اصلا د خیبر یهودو په مدینه کې یو یهودي ته پیسې ورکړې وې چې دا سړی خو را روان دی موږ پسې، او دا دې باندې او خطرناک جادو یې کړی، او د پیسو په بدل کې لوړې پیسې ورکړې، او دا صورتونه یې ویل، او همدغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر او د جادو د تأثیر نه ازادېده. یعنې دا د دې علاج دی. محترمو د شیطان خدا غوټي شیاطین په دې جادوګریو کې غوټي کوي، او هر شپه هر انسان ته دلته په دې اختانو کې 3 غوټي اچي. دا څوک چې منځونه نه کوي نو دو باندې شیطان تاثیر دی، غوټه ور باندې واچوي، بیا ورته وایي چې ډېره شپه د وده شه، قرار یې وده شه. حدیث کې راځي چې که دا را پاڅېږي نو یو غوټه سم دواره خلاصه شي، چې بیا اودس وکړي بل هم خلاصه شي، او چې بیا په عبادت او مونځ دغه وکړي هغه هم خلاصه شي، او که همداسې پروت وي دا غوټې د دې په سر کې پاتې شي، اخر کې د خوله کې جوابي چیم وکړي او بس وایي چې بس وده اوسه، او هغه هماغسې پروت وي. او دا ځوانان چې دي دا باید منځونو ته سخت متوجه شي، ځکه دا شیطان چې دی دا دوی نه پرېږدي چې سهار مانځه ته رایق شي. نو محترمو دا حدیث دی، ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل شیطان ستاسو د هر یو د سر په آخري حصه کې 3 غوټې اچوي، کله چې ویده شي او په هره غوټه باندې هغه منتر وایي، او بیا دا وایي ستا لپاره شپه اوږده ده، خوب وکړه او دا وکړه. بیا اوږد حدیث دی، څوک دې دا نه وایي چې زما اختان خو واړه دي دې کې یې نشي اچولی. شیطان ته طریقه ورځي په وړو او غټو اختانو کې اچولی شي. یعنې څوک دا حدیث ته ادامه دا ده، کله چې له خوبه پاڅي او د الله جل وعلا شانه ذکر وکړي نو یو غوټه خلاصه شي، کله چې اودس وکړي بله غوټه خلاصېږي، او بیا چې لمونځ وکړي ټولې غوټې خلاصې شي، او هغه انسان په سحر کې په داسې حالت راپاڅېږي چې نشیط او پاک وي، او که نه نو همدغسې سست، او په حدیث کې راځي چې خبیث النفس همدغسې راپاڅېږي او ټوله ورځ په جنګ تېره شي، په دفتر کې هم جنګ کوي، په منډۍ کې هم جنګ کوي، دکاندار سره هم په جنګي، او دغې سره هم په جنګي، دا ډرایور سره، او ټوله ورځ هم صنفیانو سره هم لانجې کوي. نو دا شیطان دی. نو ومن شر النفاثات، ترجمه وکړئ، ومن شر النفاثات، پوکی وهونکو ښځونه، فی العقد، په غوټو کې، ومن شر حاسد اذا حسد، ترجمه وکړئ، ومن شر اذا ترجمه وکړئ حسد
او که داسې وکړم دلته دی حسده، کله چې هغه حسد وکړي، اذا حسده، کله چې هغه حسد کوونکی حسد وکړي. محترمو حسد څه شي ته وایي؟ حسود انسان، کوم انسان چې حسد کوي هغه دا غواړي چې دا نعمت چې د فلانی انسان سره دی، که مادي نعمت که معنوي، وایي دې نه دې واغستل شي او که ماته یې راکوي او که نه خو چې دې نه دې واغستل شي، دا ترې نه محروم شي. دا د حسود انسان کار دی. بس دی زړه کې تاویږي، چا باندې خیر نه لورېږي او چې دا ترې نه واغستل شي. دې سره یو بله اصطلاح د هغې ته غبطه وایي. غبطه دې ته وایي چې انسان په زړه کې راشي چې الله دا نعمت دې د فلاني ته ورکړی، همدغسې ما ته هم راکړي، خزانه کې خو د کمی نشته. نو دا غبطه جائزه ده او حسد جائز نه دی. د حسد په اړه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او کما قال علیه الصلاة والسلام. حسد نیکی دغسې د منځه وړي لکه اور چې ته بلکې او د جمع خو په موږ او تاسو تیر شو، خروار لرګي راوړه وایي بله ورځ نشته، څنګه زر زر دی بخارۍ کې سوځي، همدغسې دا نیکی سیزي. نو حسد مخکې د دې نه چې حسود انسان بل ته نقصان ورسوي، ځان ته نقصان رسوي، سوځي او په تکلیف کې په زحمت کې. نو ځکه موږ او تاسې ته قرآن کریم دا توصیه کړې ده چې د حسود د شر نه ځان وساتو. محترمو دا حسد چې دی معمولا په هغه خلکو کې زیاتې چې هم پیشی ګورې به چې مولا د مولا سره حسد کوي، قاری صاحب د قاری صاحب سره حسد کوي، وایي دا رانه مخکې کېږي، دکاندار د دکاندار سره په حسد کېږي، ډاکټر صاحب د ډاکټر سره په حسد کېږي، وایي د دې کلینیک ښه چلیږي او زما نه چلیږي. او بیا کله کله دې حد ته لاړ شي، د تېر کال که نه کارتینو کې صحیح متخصص ډاکټر یې په دې ووجه چې ته دا نسخې چې دغه کوې ولې ما ته نه رالېږي چې د بل دغې ته یې لیږي. حسد. انجینر به د انجینر سره په حسد کې وایي دا ډېرې پروژې اخلي او د دې بل پروژې کمې دي. انجینر کار خو پروژې نه وایي د الله باندې، خو دا خو د دې کار خو عملي کار و، اوس څنګه وکړو چې ټول پروژو کې دغه شوي. نو محترمو دا حسد چې راشي بیا څه کېږي؟ حسد کوونکی انسان په هر وخت کې په محسوس او غیر محسوس شکل غواړي چې هغه محسود علیه ته نقصان ورسوي. خلک تشویق کوي د هغې په ضد، د دې د بدنامولو کوشش کوي، کله پسې یو کلیپ جوړ کړي، کله ورپسې یو کمنټ وکړي، کله پسې یو شی وکړي، کله بل، یعنی تلې کوشش دی چې هغې ته یو قسم څه شی ورسوي، ضرر او تکلیف ورسوي. نو موږ او تاسو د یعنی د حاسدینو اول خو یې پیژندلی نه شو، ځکه دا د زړه خبره ده، د چا چې زړه به څیرې کړي چې دې کې ما دپاره حسد دی. نو بس بهترینه طریقه دا ده چې که څوک را سره حسد کوي یا الله د هغې د شر نه مې وساتي. هغه لږ کار چې حسد کوونکی کوي هغه دا دی چې هغه انسان د بدنامولو کوشش کوي په مختلفو نومونو، کله یو رنګ ورکړي، کله ډېر ښه رنګ ورته ورکړي او ورته وایي چې والله تا سره مې یو خبره ده که نه دا پلانی نه دی، او اصله د حسد ور دا دغه کړی، خو هغه داسې په ښه شکل او داسې رنګ و روغن ورته ورکړي او دا پلانیان نه دي، دا دا ولاکه د سړي زامني، او بس دا شروع وکړي. کله چې پنځم ګیر ته کېږي نو وایي ولا چې خبره کوم بیا وایي خلک وایي چې بس غیبت یې وکړه او ټول خبرې به یې خلاصې کړي. نو دا یو مصیبت ده. هم د الله پاک موږ او تاسو د حسد کوونکي حسد نه وساته چې نورو سره حسد وکړو، او هم د الله پاک دې نه محفوظ کړي چې څوک موږ سره حسد وکړي، ځکه څوک چې در سره حسد کوي هغه مصیبت دی.
که نور اسم نه وي نو دا کوشش کوي چې هغه سړی بدنام کړي. بیا چې ته ځان پاکې واخته داسې حد ته دغه رسېدلی چې هېڅ ریورس کېږي نه. نو محترمو که چیرته شیطان کوشش وکړي چې ستا په ذهن کې د یو مسلمان ورور دپاره کینه واچوي او ته حسد کې واقع شي هغې سره او حسد ورسره وکړي او بیا توبه ایستل غواړي، نو دا په ساده توبه باندې نه کېږي. اول خو به دا چې حسد به پرېږدي، دویم دا دی چې هغې دپاره به د خیر دعا کې دي نه وروسته او دومره دعا به ورته کې چې ته پوه شې چې نور هغه د حسد دغه مې برابره کړه، هغه اندازه برابره شوه، نو په دې به هم انسان دغه کېږي. نو مانځه وخت هم دی محترمو، دا خبره کوو چې دا صورت موږ او تاسې په خپل ژوند کې څنګه عملي کړو. اول خو دا دی چې تلاوت یې وکړو، د 3 سورتونو تلاوت د هر فرض مانځه نه وروسته او د ماښام او سهار مانځه نه وروسته څو ځلې 3 ځلې. او بله دا ده چې خپل ځان غیر محفوظ او غیر خوندي احساس کو او دا من حیث دعا ځان دپاره وغواړو. او دریمه خبره دا ده محترمو چې دې کې چې کوم فورمول ورکړ شوی دی هغه وکارو. فورمول دا دی چې یوازې حسد خو نه دی، من شر ما خلق، لږ شرونه خو نه دي، ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. او دغه علاج منګ او تاسې په عملی شکل دغه کونو ان شاء الله منګ. او بل عملی دغه دا دی چې مونځ کې چې منګ دا وایو دغه مفاهیم لږ ذهن ته زمونږ او ستاسو راشي.